السلام علیکم هیوادوالو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. لمر ماښام خپرونه ګورئ دوستانو، او زه زلما خروټې یو ساعت تاسو ته لمر ماښام خپرونه وړاندې کوم. هیله ده چې تر پایه شیبې خپلې خپرونې سره پاتې شئ او خپله خپرونه تعقیب کوئ دوستانو. او لمر ډاټ ماښام @لمر.tv باندې همیشه ښایسته ایمیلونه رالیږي. زه خپرونه کې لولم او همچنان 8 شپږ 15 شپږ هغه لاره ده چې تاسو هر ماښام د شپږو نه تر 7 پورې کولی سئ موږ سره مستقیمه اړیکه ونیسئ او ټکس مسیج راواستوئ. نو دوستانو له خیره سره نه پوهېږم چې زه به ایمیل ولولم، خو هغې نه مخکې نه پوهېږم شیرای لالا نن بیا نه ښکاري چې چېرته تللی ده. شیرای لالا دا د ده راغلمه. ستړی به شي، سلام علیکم. شیر احمد ستړی مه شي. حق خانما زیاد است میگن. آخوا ته ولې لاړې؟ ستړي مه شي مې هغې سره مو کړه تاسو. ولې لاړې آخوا ته؟ خو ساه مو کړه سر نه راځم. ورشه سر نه راشه. دا د سر نه راغلم. دا څه خبره شوې؟ دا د سر نه راغلم. زلما السلام علیکم. وعلیکم سلام. شیر احمد ستړی مه شي. وعلیکم سلام. جوړ په خیر. سړیتوب ګوره څومره ښه شی ده، ما کې شته ده. شته دی ګوره زلما یو سلام د لمر ټلویزیون لیدونکو ته دا اوس خپرونه ګوري که نه، خو دې نه مخکې چې خبرې زیاتې شي زه یو کیسه درته کوم. دا کیسه داسې ده غیبتونه کې نه 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 زه دغه د ځینې هوټلونو نه ډېر سخت لږ ناراضه غوندې دا ځینې ودونه چې د هوټلو کې کېږي ته یقین وکړه ډېر غټ غټ لاسپیکرونه یې غوږو ته دې لګېدلي درزه دروزه درزه دروزه یو شپېته بدلې به پکې واوري په یو به یې پوه نه شي. هر یو نیم خړړی ګړزه ګړوزه هغې نه خېز هلته ګړزه ګړوزه هغې نه خېز دومره د ګیج کې چې کور ته راشي ښځه به د مخې ته راشي هغې ته به یې خورې لرې شه زما جای چېرته ده سړی ګډ وډ کړي. زه درته وایم وږی تږی به ناست یې 11 بجې د شپې پورې پوه شي وږی تږی که سړیتوب په میز کوې ځان چې خوځی ډوډۍ به ختموي او که سړیتوب نه کوې او زر زر خوري شرم ده. نو مجبور به درې لاسه واچې په دې وخت کې لږ ځان اماده کړې چې ډوډۍ خوري زر زر که نه په دې وخت کې به کمرامین راشي کمره به یې نیولي خولې ته به برابر نیولي. صبر 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 ټول ته لالا دا کمره پرېږده بل میز ته لاړ شه موږ پرېږده بیا څه چپ 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 غږ مه ثبتوي. سړی به ګډ وډ کړي دومره تکه تکه ځینې چې پکې وګوري ځان به تکه تکه کړي ګډانه خولې پرې روانې ته به یې چې یاره دا به فکس د شاهو یا وروري یا به د ناوې وروري یا به د تره زوی ادمن چې غږ ورته وګورو دلته راشه دا د شاهو نوم څه شی ده څه وایي ولا زه وایي راغلی خبر نه یم. نو شیر احمده نو ښه خبره دا ده چې یو خو اوس هنرمندان دا ماشومان ډېر زیات ودونو کې راولي چې هغوی نه په شعر باندې پوهېږي نه زه خو زه نه پوهېږم نه وایي چې په کمپوز باندې پوهېږي او خپل هم نه پوهېږي چې زه څه شی وایم. یو دغه شاعران دي دغه شاعران دي کور ودانې وی ولې ته یقین وکړه دې په دې مواد مخدر کې 100% لاس لري چې دا خلک یې روږ دي کړل ولې شعرونه چې واورې که نه چې سرګټي ته ورکړي شړنګ دلبرې او دا وکړي هغه کاږدانو چې شی یاره دغه شیان دي باید داسې شیان انتخاب کړو چې یو معنا او پیغام ولري. او ودونو کې زیاتر باید کوښښ وکړو او موزیک دومره وي چې سړي باندې بد تاثیر ونه کړي او واده نه خوند واخلي سړی. خپله موسیقي دې ته وایي زلما چې ته یې واوري خوند واخلي خیال یې ونه کړي. دا غلط کار دی دا غلط رسم دی په افغانستان کې او خصوصا په کابل کې بیخي زیات. نو ښه خبره دا ده چې موسیقي په خپل اندازه باندې ودونو کې او ودونو کې دا کمره خلکو پسې مه وړئ چې ډوډۍ مو ورکړې ډوډۍ به دې خورې قرار ولې نه کېږي اول ته چې ځان ستړی به شي وږی پاتې کېږي. خیر شي زلما جانې ته ستړی مه شې او شیرین لالا بیا هم ستړی م شې لیدونکو ته هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نن لپاره زه غواړم تاسو ته یو رژیمي خواړه تیار کړم. ته معرفي کړه زه به یو ګیلاس چای راواخلم. څوک چې غواړي خپل وزن کم کړي نو کوشش دې وکړي چې براکولي مرخیړۍ سره تاسو تیاروم چې ډېر ساده هم تیارېږي او پکې 2-3 قشقه غوړي کاروم. څوک چې بیا 3 قشقه غوړي هم نه غواړي کېدای شي پکې هېڅ ونه کاروي مشکل نشته. زه فکر کوم چې دا ستا اشاره او دا ستا خواړه نن فقط یو بندې خدا دی هغې لپاره دی. زه خیر نه خفه کېږي شیرین لالا ته زه به مواد معرفي کوم شیرین لالا خمال چې ما ښیي نه تا به معرفي ټول ستا خو سمارټ باډي دی نو د هګیو سپین 3 دانې باقلي یو قطۍ مرخیړي یا سماروق 500 ګرامه پیاز یو دانه وړ شوی خلال د زردکو ضرورت که ده نانا لیمو او مرچک ضرورت که به کارول کېږي 4 دانې رومیان
زنجبیل او وږه هم پکې ضرورت کارول کېږي، مالګه، چکن مساله، کباب مساله به پکې هم کاروو. او شیر احمده که خامخا 200 افغانۍ زه درکړم که نه څو ورځې ماته ډوډۍ تیاره شي؟ څو ورځې بیخي د اشتیا بنده ده، څه چل دی؟ پکې نه تیارېږي د څو ورځو خېټې غم خوري. زه ښه خبر دې وکړه، خیر شي. یوه ورځ ته به دې وشي خیر. بالکل. او لیدونکو ته وایم چې د دې تیارول څرنګه دي. لومړی به دغه زنجبیل او وږه یو لږ ذره مرچک به اچوو، ځکه چې زموږ میلمه هم شاید مرچک ونه خوري او ډېر خوږ میلمه لرو خپرونه کې. بعد کالو راغلی د افغانستان ته، دا خواړه به ورته تیاروو. دا به لږ سره کوو، وروسته دغه نه چې سره شو دا نور مواد چې دي لکه براکولي ودرې چې زه دوستانو ته ووایم څو لیدونکي بیچارهګان به په تمه وي چې دا هغوی مېلمه په تمه دي واقعا چې خوږ مېلمه ده. خوږ میلمه ده او یوازې ټول افغانان هغه ته ډېر زیات احترام لري او هر افغان چې د هغې غږ اوري نو په یو خاص فکر او خاص خیالونو کې ځي او یو خاص تاثیر ورباندې. خو زه به په شفر کې یم چې ډېر لوی انسان ده. ډېر خیر سي د شخصیت له نه. نو دا چې څوک دی په تمه اوسئ، نه یې وایم. بالکل زما جانې په تمه دي اوسي لیدونکي. او وروسته دغه نه دا مرخیړي چې ما دا به لږ وړو، شیر احمد وایي زه خیدا نه معرفي کوم. مرخیړي به دا به لږ وړو چې واړه شي ښه دی، لږ زره تف وویني، لږ به اوبه ورسره زیاتوو، باقلي به ورسره زیاتوو او څنګ کې هګۍ اخره کې خلال به ورسره لومړی زیاتوو چې لږ نرم شي. دا نه غواړو چې ډېر نرم شي. نو وروسته دغه نه پیاز هم په اخره کې ورسره زیاتوو، پیاز هم نه سره کېږي. هیله ده چې لیدونکي هم دا تیار کړي او ترېنه خوند واخلي. خوندور خواړه دي. بېشکه بیخي ښه خبره ده. بس ته دې خپل کار ته دوام ورکړه. تشکر، مننه. زه به ورو ورو لاړه شم. امیل وایي که څنګه؟ امیل به ووایم درته، خو یا زه نه به یې وایم نن. ښه ای زلما ما زړه دی که نه چې نن زه فکس 500 لیټر تیل مصرف کوم ولې او دې خوږ میلمه پسې لاړ شم تر څو چې ته خبرې کوې زه به دې میلمه پسې ځم مزلونه وهم مزلونه خو چې تا راوړم. میلمه خو به راولې، خو زه به دا ووایم چې لیدونکي دې هم خپله خپرونه ګوري او همچنان زموږ واتساپ شمیره چې تاسو وینئ په دې واتساپ باندې همیشه ښایسته عکسونه ویډیوګانې رالیږي. زه به یې خپرونه کې نشم خو سره له نوم او دا نوم خپل ځکه ورسره لیکئ چې موږ پوه شو ستاسو نوم څه شی ده او د کوم ولایت د کومې سیمې څخه تاسو دا ښایسته عکس او یا ویډیو رالیږلې ده. نو ښه خبره ده چې هر څه سره چې رالیږئ ورځه ورخطایې نو هغې سره خپل عکس او ویډیوګانې هم رالیږئ. او موږ همیشه لمر ماښام کې کوشش کوو چې د شنبې په ورځ تاسو ته هغه محلي سندرغاړي، هغه تکړه سندرغاړي چې هغوی واقعا غواړي خدمت وکړي، خدمت یې کړی ده په هنر برخه کې هغوی راوغواړو او تاسو ته یې میلمانه کړو او تاسو هم خوند واخلئ. او نن هم خوشبختانه هغه میلمه موږ سره دی چې ډېر خوږې سندرې ویلي دي. زه خو دوی خو واقعا ډېر تجربه کاره دي، زه خو ډېره وړه ومه یا به م کیدای شي پیدا نه ومه چې دوی سندرو ته پیل کړی ده. خو زه اوس هم ډېرې سندرې اورم او په ډېره مینه باندې اورم ځکه چې ماته یو خاص احساس او آرامش راکوي. نو دا چې څوک دی دا به ځو وروسته له دمې نه ګورو. خو یو مسیج هم راغلی د مریم خور چې ماته یې په ایمیل کې رالیږلی و، خاص مسیج یې کړی و چې لمر ماښام خپرونه وایي کله نه کله ولې نه یي. دوستانو تاسو خبر یاستئ چې فوټبال دی، نو ځینې ورځې چې لمر ماښام خپرونه نه یي او فوټبال وي او نور لمر ماښام له فوټبال نه وروسته به خپل په ټایم باندې نشریږي. تاسو اندېښمنه مه کوئ د دې لپاره چې تاسو ډېر میسیجونه ماته په شخصي پیج او فیسبوک کې هم کړي وو چې لمر ماښام باید په خپل وخت باندې نشر شي. په خپل وخت نشریږي، فقط یو څه وقفه په منځ کې د فوټبال په خاطر راغلی ده. نو ځو له خیره سره دمې ته، له دمې نه وروسته زموږ سره په تمه اوسئ، لمر ماښام وګورئ. اوس هم ځو میده میده دمې ته. بیا هم ښه راغلاست دوستانو، لمر ماښام خپرونه ګورئ او په دې برخه کې خوشبختانه چې استاد منګل د موسیقي شاهنشاه موږ سره په خپرونه کې لمر ماښام خپرونه کې ده او زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې موده وروسته افغانستان ته راغلی او خوشبختانه زما خپرونې ته راغلی. زه ورته ښه راغلاست وایم استاد په خیر راغلی. خوشحاله یو چې نن تاسو په خپرونه کې موږ سره یاستئ. په خیر اوسئ. بس زم خپل لخوا نه درنو محترمو اوریدونکو او لیدونکو ته احترامات تقدیموم. خدای دې زموږ په وطن کې سوله راولي او مسافرۍ ژوند ده او چې خپل خلکو سره زه خوشحال یم ډېر زیات، مګر د ژوند مجبوریتونه دي او نو دغسې حالات په موږ دغسې کانې یې کړي
بس وطن نه لري. کله چیرته او کله چیرته سرګردانه ژوند. واقعا خدای دې ستاسو خبره سوله راولي چې تاسو خپل وطن ته راشئ، ستاسو خپل ولس او مینوالو منځ کې اوسئ او هغوی ستاسو کمبودي هېڅ وخت احساس نه کړي. مننه ستاسو نه. سلما جانې استاد سره ستړي وشي زموږ استاد محترم قربان دې شم. السلام علیکم ورحمة ژوندی اوسې استاد محترم، خدای دې ژوندی لره، عزتمن شي. ولې استاد په واقع چې ډېر لوی انسان ده او کله هم داسې انسان به نه وي چې د استاد غږ واوري او واقع ژړا ډېر سخت درد لري د دې غږ استاد. زه به یو څه ووایم چې ما تېره ورځ د استاد سندره چې ستارې افغان کې وویله، یعنې ومنئ چې ما ورته وژړل، ځکه چې استاد غږ کې هغه درد او هغه احساسات پراته دي چې هر څوک یې واوري نو ځان نه شي. خو زه درته دومره وایم چې استاد بېشکه نو واقع چې استاد نو استاد څومره وخت بعد څومره موده وروسته افغانستان ته راغلی؟ څو کاله وروسته به اول ځلې خو 18 کاله وروسته راغلی وم، دا دوم ځلې 12 کاله وروسته راغلی. دا اوس ځلې چې دا اوس چې راغلی 12 کاله وروسته. 12 کاله وروسته. 12 کاله ډېر عمر ده چې تاسو مسافرت کې تېر کړی. بالکل بالکل. ښه استاد څه احساسوئ افغانستان ته 12 کاله وروسته راغلی؟ څه تغییرات وینئ، څه بدلونونه وینئ؟ آبادیان ډېر شوي مګر قانون نشته. ما چې ولیدم هر زورواکی په هر لاره چې موټر تیر کړي چراغ هم درته ورکوي، هارنډ هم درپسې کوي. دغه بې اصولي هغه خلکو سره شته چې هغه پاور لري، مګر پاوردار سړي چې دا بې قانوني وکړي غریب سړي بس بیخي باید په ډنډ ځان لا وکړي. واقعیت چې د همدغسې ده. ولې ځینې خلک چې وګوري که فکر دی لکه اوس یو تور شوره موټر راشي که نه دومره احترام ورته کوي، سلام ورته وایي، په عزت لاړ شي. خصوصا یو غریب موټر یا زوړ موټر که نه په هغې باندې بیا دا یو ورته ګوري لکه سم اسرائیلی چې فلسطیني ته ګوري او پښتنې کوي چې کوم ځای نه راغلي، کوم خوا ځي، راکړه جواز سیر، او هغې نه هېڅ پوښتنه نشته. نو په واقعیت چې قانون باید په هر چا پلی شي. و بلکل. ښه استاد څو کاله پخوا تاسو موسیقي ته راغلی، دا سفر مو پیل که؟ یعنې اولینه سندره مو کومه سندره وه چې تاسو وویله؟ د هغې خاطراتو د هغه یادونو څخه کیسه وکړئ دوستانو ته. اوله سندره خو په ټلویزیون کې د انقلاب د شروع کېدو سره سم ډېر خلک ورته انقلاب وایي، ډېر خلک ورته کودتا وایي، خو موږ په همدغه خبرو باندې تکه تکه شوي یاستو. بېشکه یو چینج چې راغلی وای په خلکو کې د آبادۍ په خیر وایي چې دا زموږ ماشومان چې تعلیمونه او دغه شیانې کړی وای موږ ډېر به خوشحال وو. مګر والا د میدان هوایي نه چې تر دې ځایه پورې راتلم چې دا سوالګران دا واړه واړه هلکان دوی چې غټان شي تعلیم تربیه نشته، دا خلک بیا به څوک کنټرولوي؟ د دوی آینده به څه شي؟ خیر وایسي په دې چې نه تعلیم شته او تربیه خو پرېږده هغه خپله برخه ده. نو زړه مو پېښوږي په خپلو ماشومانو باندې، دا غونډ زموږ ماشومان دي. بېشک استاد محترم، دا خو زلما په واقع چې دا د دې هېواد تاداو ده. ولې چې تاداو پوخ نه وي که نه سبا دی نه ډاکوان جوړېږي، چاقوبازان جوړېږي. نن خو ماشومان دي چې دوی خیرات غواړي، کله چې دوی خپل په زور حاکم شي بیا دوی خیرات نه غواړي، بیا درنه اخلي په زوره. استاد نو ما ویل چې څو کاله پخوا تاسو اوله سندره کومه سندره مو وه چې تاسو وویله؟ ته ګوره چې ستا خبره مې له یاد ده ووته، یاد فراموشي مې پیدا کړی. نو 55 کال کې مې هغه وخت پیدا شوې نه وي. زه نه وم پیدا. هغه اوله سندره مې هغه و چې خوښ شئ وطنوالو، چې آزاد شئ مظلومانو، پټ به شئ په تن هم به ماړه شئ غریبانو، چې نه ماړه شول تکه تکه شول بدلار شو. په دې چې موږ خپله د خارجیانو زمینه مساعد کړې چې دې وطن ته راشي، او افغانان دونه به شهامته خلک دي چې که په زور باندې هر بر قدرتي ماتې سره مخ ده، مګر موږ د ننه نه تکه تکه یو. دننه اتفاق نه لرو. زلما نو استاد ډېر زړه ډک دی ځکه چې استاد ډېر کلونه وروسته راغلی او خپل هېواد چې په دې حالت کې ګوري نو طبعا زړه به یې درد کوي. خو زه د استاد یو پوښتنه لرم استاد محترم، خپل وطني کې موږ خپل وطني کې به زه د استاد محترم کدام وخت کې د قریه او دی کسی هنرمند میشه یا هنگ میخوانه یا مثال در بخش تلویزیون میرم، ما خودم خیلی در مشکلات آمدم، تا فهمیدی نارضایت مادر و درد سر زیاد بود. خودت که در هنر آمدی چقدر تکلیفا رو دیدی یا تو سیده به سیده آمدی؟ ولا نه سیده بس اول خود مکتب مولوی صاحب شمس الحق نام داره، زنده باشه،
خدا زنده داشته باشیش، خوشحال باشه و اگر نبوده خدا ببخشیش و جنتا نصیبش کنه. او سرما می قرآن شریف میخوان. باز هر صنف که مضمون زمین بود دمو صنف مرا میخواست. بر ما میگو بی بچه دیگه میگه دغه سی قرائت وکړي. باز از او برآمدیم د ترانه آمدیم. باز سرتیم ترانه شدیم. باز آخر در قریه که عروسی میشد همی بچه بسیار پشت مشعله میشدن. تشویق میکردن که منگل بخی و منگل بخی. منگل که میخی سب صبح که میرفتم خانه ای تو زدن میخوردم. یک بیادر ما پای مرا بسته میکرد او شندر به مدعاو میماندن. حتی ای تو زدن میخوردم که ما تا مکتبم 2-3 روز رفتن نمیتونم بی قف پای ما درد میکرد. مگر گفتم والا اگر چقدر زدن بخورم والا اگر مرا ما نکنیم. که تا در قریه که ساز میشد دروازه را پشت سر می قلف منداختن که نبره قلعه را دیوارایشم بسیار بلند. مگر ما رسپان پیدا کرده بودم. همی تنگ که میشد گفتم سعی کوجه چه قسم ساز و متخواستی او برآمدم. باز توسط رسپان تا میشدیم زدن قبول کرده بودیم. والا که میخواندیم که صبح باز امو رقم زدن بود. ما مادر خود گفتم چرا میزنی خو هنر از بیچاره ساده مردمه. سابقه میگه والا اینمی چیزا که میای نمی ما دا چا داشتیم در خانه دیگره که می زنا پشتاو کوزه پر کردن می آمدن. ما گفتم چرا میگه امی زنا که میان میگه چقدر خوب فامیل بودی آخر بچه تو دلاک دارن. مگر او هم ملامت نبودن علی الکاسب و حبیب الله امو مگر نباشه موی تو را که جور میکنه منتها چون بعضی چیزای ناروا را خود ما داریم در وطن. هر کسی را علی الکاسب و حبیب الله دی کل مسئله حل شده خلاص دیگه. باز به این رقم جنجال آخر میخواندیم دیگه. باز یک دفعه که یک ذره قوی شدم باز دیگه یگان ماپله عروسی میرفتیم در 12 که برآمدیم یک دسته جور کردیم. خب باز دو دسته ساز می ګروپ جوړ کړی دیگه. استاد ګوره په ډیرو مشکلاتو باندې دې حتی خدا و چې رسېدلی شوق و نه مینه و پرې نه ښودله. واقعیت. دغه هغه اخر هم دا دی چې نن ماشاءالله استاد دی نه خو تلاش و مبارزه یې وکړله. ښه نو شیر احمده شیره جان یو غږ به په شیر احمده مو کړه. شیر احمد واوره. ښه شیر احمده تشکر زلمه جان استاد ته راغلاست ما خوشحاله یم چې د خبرونه کې لرو. ورو مرخیړي ګازرې او هغه پیاز ما ورزیات کړي دي ته یو لږ تفر کوو په 2-3 قاشق غوړی کې ځکه رژیمي خواړه دي. وروسته دغه نه به بیا دې سره موږ براکولي او هګۍ هم ګډوو مسالې به انسان کې او نعناع پاڼو نه هم ګټه اخلو یو لږ لیمو بونه هم بیا ترېنه ګټه اخلو خوند لپاره یې ډېر ښه دی. څو شېبې وروسته د خیر تیارېږي. ښه استاد نه څه پوښتنه نه لري. استاد ډېر کلونه بعد افغانستان ته راغلی که څنګه؟ والا د استاد نه پوښتنه ډېره سخته هم ده ځکه چې استاد ده استاد ده نو ډېر خوش تاسو احترام د جمالای قرندای اوسې استاده. زما دا خواهش دی استاد نه چې وروسته د خیره که وختي تشه یو زمزمه ترېنه واورو. زمزمه ولې نه ولې نه خو یو خبره ده د صاحب ده چې وړکۍ غوندې او لنډه غوندې او بیخي داسې کوچنکۍ غوندې دم اخلو او بیرته راګرځو بیا به تا ته ادمان استاد زمزمه کوي. نو تر هغه پورې به استاد هم له خیره سره داستونه تازه کړي ورته او د شیر احمد ارمان به پوره شي او استاد به ورته یو ښایسته غوندې زمزمه وکړي که څنګه استاد؟ صحیح ده استاد. ښه دوستانو 8-5 هم مه هېروئ. تاسو کولی شئ چې همدا شیبه موږ سره اړیکه او ټکس میسج هم راولی شئ. نو اوس هم داسې میده ځو دمې خواته. تاسو هم خپل د چای ګیلاسونه تازه کړئ او بیرته له خیره راوګرځئ. بیا موږ هم یو لمر ماښام هم دی او استاد محترم هم موږ سره سته. اوس به لاړ سو له خیره دمې ته. بیا هم ښه راغلاست دوستانو. لمر ماښام خپرونه ګورئ. ښه زلما زه د استاد نه یو پوښتنه کوم. ښه که ته وایې پوښتنه کوې که د شیر احمد خواهش هماغه پوره کوو خو په پوښتنه کې استاد ته وایم. استاد محترم که زه مین اوسم او سخت یو چا سره مینه ولرم او دا ما سره بې وفایي وکړي او تا ته یم چې استاده د ما د زړه د غم دپاره یو سندره ماته ووایه ته به کومه سندره ماته وایي؟ زه دغه ستا یو درددار طرز به درته وایم چې دردونه دې کم شي او بل داسې همی عاشقی را میگن عاشق شده والا اگه پیش مجنون پیسه می بود
اگه یه قصه لیلا و مجنون میگه اقتصادش خراب بود وقتی که با خسر تو پیسه بتی و سرخی کده سفیده کده دختر در دولی میشنه ببرشه منتها مثلا فرهاد و شیرینه بیچاره مجبور بود اقتصادش خراب بود که تیشه در کله خود زد اولین انتحاری را همون شروع کرده او د اقتصاد رشتیا هم رول لري دیگه خیر به اجازه یک آهنگ میخوانیم که تو خو ارمان داری الله نه زنده داشته باشید خدای دې ژوندی لره استاد دا وختونه نه تیریږي بېلتا نه جانانه دا وختونه نه تیریږي بېلتا نه جانانه بېلتا نه جانانه اوس نه مینا مینا دا 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 زمینه لب خوانا ہے نہ تیری یہ جانا نہ تیری یہ جانا دا وختونا نہ تیری بلتا نہ جانا بلتا نہ جانا تناوی لاندې مشپاشوا تناوی لاندې مشپاشوا تناوی لاندې مشپاشوا تناوی لاندې مشپاشوا پټه دما لبارانا ہے نہ تیری یہ جانا نہ تیری یہ جانا دا وختونا نہ تیری کی بلتا نہ جانا بلتا استاد محترم خدای دې لاسونه او غږ دواړه مخ خاورې کوه واقعیت چې سړی بس چې رقم سړی خراب شي سړی استاد زمونږ د خدای دې مخ خراب قربان دې شم استاد داسې غږ ده شیر احمد چې اشپزخانه کې خرابېږي موږ دلته نه او زلما چې دلته په ژړا کېږي ژړا برابر تیار ده ماشا خبره بس د ژړا ټوکرۍ ده نه د ژړا خبره نه ده خو چې دا د خوراک مسله ډېر مهم ده چې پیاز ته ونه سوځي خبره ده نه زه په ژړا کېږم استاد خیر ده زلما زړه نازک دا ده. د انجونو د ښځو زړونه ډېر نازک ډېر دي. نازک دي. او بالکل بالکل بېشکه او د نارینهو یو څه زړونه کلکي نه ولا چې داسې نورم دردار سندره وکړي که په دې نه ولا تاثیر ما زړه ژاړي. یو قطره اوښکې ما را- زړه ژاړي. او دا خبره ده. نه زموږ بیا سترګې ژاړي. استاد محترم په ژوند کې څو ځلې مین شوی ما مخکې درته ویل مینتوب نشته نشته ده. بزنس ده په غونډې بزنس ده. تجارتي دنیا ده. روزګار د خرابې ولا چې په کلي کې وګرځې که ښځه پیدا کړي
واره ډېر احمده او څوک چې پیسې لري وي 4 سنت دي حتی په شپږم کوي دروغ درته نه وایم دا د دې ټولنې هغه حقیقتونه دي چې نن سبا په جامعه کې دي او دا د اوسني ځوانانو مینتوب خو هېڅ دا بس هغه یو ټوکه دې پکې وایي کومه جلۍ باندې کوم هلک مین و که نه بیا ورته زنګ وهلی چې یاره ما ورته مینتوب ونه شو ولې زه غواړم چې پلار م فیصله وکړه چې خپل په کلي کې او خپل په کورنۍ کې تا ته موږ واده کوو ما ورته ونه شو هغه عکسونه مې چې خپل رالېږلي وو هغه بېرته راولېږه حاجرې ورته ویلې ویل وبخه ما سره عکسونه ډېر دي ما ونه پېژنې ته راشه ته کوم یې خپل عکسونه خپله ویسه هر څوک استاد محترم خپله دې ډېر ښه شعرونه لیکلي دي کمپوزونه دې جوړ کړي دي تر اوسه به د استاد محترم څومره شعرونه لیکلي جوړ کړي یاره یو 80 شعر لرم اتیا شعر کتاب دې لا جوړ کړی که نه نه یو څه برخه یې پاتې ده څه نوشتې م پکې دي نثر م پکې شته او په نثر کې مې یو مطلب ده نو خبره دا ده چې هغه چې تکمیل کړم بیا نه انشاءالله چاپوم استاد غزلې دي که څنګه آزاد غزلې دي زما غزلو سره ډېره مینه ده غزلې دي زه داسې نه ده چې د روزګار په خاطر درته وایم زما غزل ډېر خوښیږي په دې چې دا مستې سندرې او دا برق چې ورسره ګډېږي دا تریخ ده ترنګه ترنګه موږ مخکې م یادونه او دا زمونږ په دې رسم په رواج په کلتور باندې ډېر بد تاثیر هم کوي او دا خارجي هیوادونه هم غواړي چې دا زموږ اصیله موسیقي له منځه ویسي ختمه کړي مګر دا مبارزه او دا کار باید روان شي چې دا زموږ اصیله موسیقي ځای په ځای پاتې شي او یو رقم اوس موسیقیان دي که نه چې خالي ماسویج پکې وهي نو کړنګه کړونګه چل شي هماغه روان سړی بوشي خپل هم هنرمند هم پکې ګډوډ وي څوک چې ناست یې هغه هم لیوني هغه پکې خوشحاله وي ځکه هغه په څه نه پوهېږي وایي دا پردې تېروه نو که څنګه استاد هغه پکې همداسې ده ښه استاد تاسو خپله ماشاءالله ډېر شعرونه لیکلی لکه شیرای لالا مو وویل تاسو خپل شعرونه بیا کمپوز کړي دي هغه ویلي دي کوم یو ستاسو د سندرو څخه ډېر شعرونه مې کمپوز کړي م دي خپل او دی چې لکه چې په اول کې هغه ویلي یو زما به یې درته وکړم مهرباني وکړئ ګیده بیا شما خام زړه مې دردونه کوي د مسافر جانان یادونه کوي بیا شما خام زړه مې دردونه کوي د مسافر جانان یادونه کوي ستا د راتلو لار ته یې ډېر کتلي ستا د راتلو لار ته یې ډېر کتلي سترګې مې پرېږده چې خوبونه کوي د مسافره جانان یادونه کوي بیا شما خام زړه مې دردونه کوي د مسافره جانان یادونه کوي استاد محترم واقعیت چې ټول درد ده اوس به لاړ شو دوستانو دمې ته له دمې نه بیرته راګرځو خیر راغلی دوستانو شه استاد څه شی و هغه سندرې هغه اخري بد دی هغه داسې یو استاد ویلی و چې ستا لیونۍ نغمه سندرې وایي منګل ته ګوره فریادونه کوي او دغسې یو ډېر یو دا به څو کاله پخوا تاسو دا ویلي وي او چېرته مو دا یاره دا مو یو 15 کاله مخکې شعر 15 کاله مخکې او چېرته و دلته په د لاس انجلس نه سان فرانسیسکو په لاره په موټر کې مې جوړ کړی هغه ښار ته نه دی لیدلی ما استاد لیدلی خلاص استاد محترم موږ ډېر واړه وو هغه وخت واقعیت چې
کله موږ ستاسو غږونه جوړه سندرې د استاد ما ډېرې اورېدلې دي یو سندره یې وله په ګلو ګډه شه یو ګلوش کوه یو په اوربل کې د بیا بلوش کوه استاده که بیا کله خامخا مېرمن نغمه درنه وغواړي چې دغه سندره بیا یو ځای وایي ورسره ولا ګمان نه کوم نه استاد زه به څو هنرمندانو نومونه تاسو ته واخلم تاسو د دوی په اړه باندې یو نظر ورکړئ خو ډېر لنډ نظر ورته ورکړئ په یو کلمه کې تاسو نظر ورته ورکړئ استاد شاولي ډېر ښه دوم سردار علي ټکر ښه ده بد نه دی بد نه ده ګزاره کوي ښه شعرونه انتخابوي دریم آریانا سعید ډېر ښه ښه څلورم میرمن نغمه ښه پنځم شفیق مرید نمبر 1 ځکه چې زوم دی نو لور مې ورته ورکړی خو سره یم او د زوم چې زه صفت ونه کړم او دا د صفت ګنجایش هم په دې سړي کې واقعیت چې شفیق مرید خو واقعیت چې د ټول هیواد مرید او ښکلې سندرې انتخاب او ښکلې سندرې وایي ښه راځو هارون پاچا ته هارون پاچا ښه ده ډېر ښه ده استاد نازیه اقبال ډېر ښه او استاد قمرګل ډېر ښه دا ټول ښه شول استاد بالکل داسې خبره ده چې په دغه وطن کې تشویق نشته قمرګلې غوندې شلخې وطني اواز په دنیا کې چا سره نه و مګر دلته ښځې ته سندرې کول ډېر مشکل کار ده په دې ټولنه کې دا نو بندیزونه او مشکلات په دې کې چې سندرې کړي نو پرابلمونه ډېر دي او سندرې به زه کوم هغه مقابل جانب چې در سره ښځه ناسته وي هغه ته ګوري هماغه ده چې سترګې پټوو وایم چې هېڅ دې نه ګورم وا څه ښایسته اواز لري چې ورته ګورم بل چاته ګوري او بیا چې زلما رښتیا وایي استاد محترم ولې ځینې د کنه که فکر دي دغه ځینې زیات چې پیسهداره خلک هغې ته که ته سندرې اچوې وې که نه هغه شعر مېر ته نه ګوري داسې خپړولي که نه ډکې خوله کې وهي هېڅ شعر چې ده که نه ځینې پکې چې د شعر په معنا او دغه پوهېږي هغه بیا واقعیت پوهېږي چې یاره هنرمند څوک ده استاد محترم دا یو پاتې ده استاد شیرک پاتې ده زرڅانګه ډېر ښه ډېر ښه زرڅانګه زما خوښي او واقعیت چې ټول ښه هنرمندان انتخاب کړي ول چې راشه د ماما زوی د لیونی د دا نو بیخي هغه یو څه ټوکې او بیا یو هنرمند له یاده وته چې خیال محمد استاد هغه نمبر 1 انسان ده او نمبر 1 هنرمند ده زما په نظر واقعیت ډېر قربان دا د غزل او بازار یو په افغانستان کې ایوب استاد ایوب د خدای په افغانستان کې دلته هغه د ښایسته مرکیانې اواز یې درلوده اوس په دې ټولنه کې چې ښه اواز ولري چې تشویق دي کي ایوب دیوانه که لیونی کېږي هم نه لیونی کېږي صحیح خبره غلط نوم موږ غلط نوم مخلو که نه کنې د استاد خیال یو سندره ده هر یو ګل دی پاڼې پاڼې نشته سا هره غوټۍ کې یوه غوټۍ کې په سپرلي کې هم خزان دی هم ژړا دی په ښه دی استاد محترم د استاد هغه وایي ډېر مخکې دې یادونه وکړې زه هغه زما د زیاده ځي بیا وایه استاد محترم زوم دې څومره در باندې ګران ده شفیق مرید بولا ډېر زیات او لورکۍ دی هغه خو د هغه نه هم زیات الماسي نه وایي ډېر عکس به یې وګورو چې ماشاءالله د شفیق جان اوهو ګلالۍ زوی دی دغه یې زوی ده وایي الماسي نه ډېر پتنګ یې نه الماسي نه څوک پتنګ څلېرویشت ګنټې را سره نوم یې څه شی ده استاد د چا د ستاسو لمسي زما د لمسي ودرې چې یاد فراموشي مې پیدا کړې چې چورته وم چې نوم یې چې زاهد ماشاءالله څونه خوږ ماشوم دی بالکل ښه زه دمې ته له دمې نه وروسته بیا هم راګرځم بیا هم ښه راغلاست دوستانو لمر ماښام خپرونه ګورئ ښه زلما نه کېږي ما چې دا خپرونه استاد سره 15 خپرونې کوو دومره خبرې خوږې دي چې زړه نه کېږي چې خپرونه خلاصه شي نه ما یو ډېره پوښتنه جالبه پوښتنه پاتې ده چې زه غواړم استاد نه وکړم دغه استاد سندرې په ټولو باندې تاثیر کوي چې اوري خصوصا غزلې استاد چې د غزلې اوري نو ډېر تاثیرات په خلکو باندې کوي او استاد وایي چې چا دیوال سره سر نه جنګولی ما غزلې دې نه اوري جوړ بیا خصوصا مینانې چې اوري لکه ما غوندې ژړا کېږي نو استاد زما پوښتنه دا دی چې استاد ستاسو په اواز باندې ډېر خلک مین دي او ډېر عاشقان لري ستاسو اواز
کله په دې وروستیو کې تاسو ته د واده او د مینې پیشنهاد شوی په دې وختو کې؟ والا څه به درته ووایم داسې مشکل سوال ده راځئ خیر د نن نه ورکوی یو چانس مې درلوده په هغه چانس کې مې دغسې حالت شو بیا دا دوباره دا چانس نه تکراروم دا کیس نه تکراروم بس مې ده دا خپله یوازیتوب هم په ژوند کې یو ازادي ده او انسان ازادي ته ضرورت لري و چې ښځه دا 15 منټه چیرته وي او چیرته رالی کله کله د خدای رحم در باندې وشي چې بیل شي یقین ته نه پوهېږې خو دا طبیعي خبره یعنی استاد اوس په دې حالاتو کې ډېر خوشحاله یاستئ په ازادي خپل د ازادي نه خوند اخلي یعنی په دې معنا چې هغه وخت کې چې تاسو ګډ وئ یو څه فشارونه زیات ول په هفته کې مې یو جوړه دریشي کوو بس پاک او صفا ځواني مو او هغه مو بس بیا به راته ویل چې چا سره واده دار یې او دا عطر دې په ځان او داسې ځان دې جوړ کړی بیا مالې ورکوئ چې دی خفه نه شي 2 ورځې مې ګیرم نه کله بله ورځ داسې ته چېرته چې لیونیانو غوندې پمن شوی نه هغه اړخ یې مني دا ښځې طبقه او نه دې اړخ او یو اړخ خو دا جوړېدل ډېر مشکل کار استاد محترم دغسې وایي کوم سړی خپل ښځې سره جنګ وکړه نه او چغه پغې ډېرې ولي کوم همسایه راغلی چې خورې جنګ مه کوه ولې جنګ کې یاره ورځ دومره چغه پغې دي ستاسو په کور کې دا ښځه پړونګ په سړه شوې ده وایي ورور ویا وایي که دا مېړه مې ملامت دي خدای دې نه شپه رانه واخلي چې زه تېره خلاصه شم او که زه ملامته وشم خدای دې نه شپه ما کونډه کړي دواړو کې دې ګټه وکړه استاد محترم ډېر زیات شاګردان دي تا استاده او تربیه کړي دي شاګردان ډېر زیات دي یو شاګرد دی د استاده لکه د قاري فرید فریادي په نوم نن دغه ستا غوندې غږ هغه هم ستا کوشش کوي چې ستا غږ ستا غږ خو د خیر خو ستا په مرکز کې روان او موږ هر وخت ستا تنده په هغې باندې ماتو نور د څومره شاګردان روزلي دي استاده ولا سې خو ډېر دي دا کمه تم شاګردان خو یو شاه محمد مې شاګرد ده بل ګلجان مې شاګرد ګلجان صادق ګلجان صادق ډېر او دوی سره مې کار کړی لږ څه دا یو نیم راک چې چاله ښی بیا نو هغه په شاګردۍ کې نه راځي مګر زلما ما زړه کې مرمان ده چې کله استاد سره که نه یو 2 ټپې وکړم کله خو به زه هم شاګردانو کې ځان حساب کړم چې استاد سره دا به درته غټ افتخار وي بس مهرباني استاد محترم قربان ته مخکې زه به شاته روان یم ښه استاد نه یو اجازه استاد اجازه ده نو که غلطي رانه وشي بخښنه کوه راته څنګه نری لکه لخته مور دې ړنده شه چې په تا اوبه راوړي جانان زما په سر جانان دی که زه یې پرېږدم د دوی ملنګ به شینه جلۍ له برې باندې راغله په تور کمیس شړومبو لارې کړي دي زما جانان دومره ښایسته دی د ډېره شرمه ترې ګلان مخ پټوینه خولې مې د زنې لاندې واخله مور مې میره د بن په بن مې لټوینه چې عاشقي کړې نه وي د پادې خر دی سبا ځي بېګا راځي نه کورې په کلي کې معلوم دی څنګه استاده د پام په سر کشمالي کر لی دینا
کې ورور په ژړا کې ژړا کې وچ شین خالی خورې وې بام ته وخېزینا خدای دې له پامه راخطا کړې چې ته زګروی کړې زه دې شونډې ښکلومه و جانان راشه چې پخلا شو پخلا شو دا ترش قتل د تربورانو خلکو وینا ته دې پټي پولې ته راشه ما په شړومبو کې درته کوچ راوړي دينه جانان راشه چې پخلا شو زه به ګټم دواړه په یو کاسه کې خرونه که یوه سپینه خوله دې راکړو تر مازدیګره به دې خور قرارومه دا آخري مصر به دا کو آخر نکي افغانانو محفلونه قربان استاد محترم خدای دې ژوندی لره موږ در سره په پنچر ټیر روانو غلطي کړي خیر شیر احمد ستا خواړه چمتو دي استاد ډېر خوند یې وکړو بالکل. او ښایسته ټپې وې کور مو ودان خدای مو استاد همیشه آباد مهرباني لره تاسو خدای وکړئ. دې تاسو زما عمر دوه میلمانه درکړي دي هغوی ته اوس او هم وایه ستاسو میلمانه ته افضل به مرجان. او خیر اوسې مننه ښه استاد ستاسو یوه سندره د هغې نه مخکې مهرباني وکړئ تاسو زه به یم دا خوند وګورم شیر احمد بالکل شیرای لالا ته شیراله ته هم دغه راوړم شیراله ما رژیم نیولی دی او دا رژیمي خواړه دي دا رژیمي خواړه دي که نه ښه ښه دا باید رژیمي وخوري. خواړه دي ښه ډېر خوندور دي شیر احمد استاد څنګه خواړه په زړه مو دي که؟ ډېر والا ډېر والا نمبر 1 تشکر مننه استاد نام خدای دې موافق لره مننه ډېر زیات مننه کرام نشو افغانستان د استاد اشپزۍ په خاطر هم خدای دې ژوندی لره استاده. ډیره مننه استاد ستاسو ګډه یو سندره د تورې زلفې که شانه 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 دا ماته ډېر خوند راکوي د هغې خاطراتو څخه یاد کوي چې څو کاله پخوا به هم دا سندره ویلي او دا شعر ستاسو خپل دی که نه دی ځان ته هره سندره یو دنیا لري یو شی لري چې په دې کې به څونه موږ خاطرې لرو مګر ملت د خوشحالولو دپاره دا قرباني ده موږ ورکړې تر نن تاریخ یې ورکوو دا خو نو دغه زموږ کار او کسب او دغه وظیفه وه چې د خلکو په خوشحالیانو کې برخه واخلو ژوندی استاد محترم په آخره کې به دې په خاطر چې وخت ختم نه شي استاده یو پوښتنه دا ده چې ته خپله ډېر ښه شاعر یې لکه مخکې دې خپل شعرونه ویلي میرمن نغمه هم یو ښکلې شاعره ده ولې ډېر شعرونه لري خپله کتاب چاپ ده ستا او د هغې شاعرۍ کې څومره فرق ده ستا شعرونه او د هغې شعرونه ولا هغه هم درددار شاعره ده کتاب یې چې ولولې خدای بګي چې هغه څه غم لري او منګل څه غم خدای دې دواړه سره درددار خدای غمونه ختم کړه استاد محترم امین خدای مو غمونه ختم کا او خوشحالي او نیکمرغي مو همیشه استاد په برخه شه ډېره زیاته مننه کور مو ودان چې لمر ماښام ته راغلی ډېره مننه آباد اوسې کور ډېره مننه دوستانو دا و د نن ماښام خپرونه تر بیا مو په الله سپارم ښې چارې